صحابو کې یو صحابي دی چې ارزو کې نوم پیژني عمر بن خطاب مشهور صحابي دی. عمر بن خطاب فرمایي لا يخرج الرجل من منزله کله یو سړی د کور نه وځي او د باندې دومره ګناهونه لږه د تهامه غرونه تامه که څوک تاسو سعودي ته تلکان ډېر دي ستاسو غنداري خو ډېر دي د نماز طرف ته نجران نه دی خو تامه دلته چې څوک وایي غټ غټ لکه د ایلازی دی که نه نو په احادیثو کې راځي الله نبی وایي که څوک دا کار وکړي نو الله به د تامې د غرونو نه ثواب ورکړي د تامې د غرونو نه ګناهونه یې په ولو باندې او تش د عالم ملاقات له صرف لاړ شي تش ملاقات له فإذا سمع العلم یو مسله زکی یو مسله زکی خافا واسترجع او د الله نه ویریږي او ګناه پرېږدي فینصرف الرجل الى منزله وليس عليه شيء من الذنوب د عالم ملاقات لاله زین ویما او نی گورنر وی او نی ډیپټي وی نی وزیر اعلی وی حضرت عمر فرمایي د عالم په تش ملاقات باندې چې د عالم ملاقات رواني او ستا په ولو باندې د تامې د غرون من ګناهونه د عالم ملاقات دی وکړو او یو مسله دی واورېدله عمل دی پې وکړو نو چې کله واپس راځي تمام ګناهونه الله تعالی معاف کړي